د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ زه شمس الله لمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان او چین هیوادونو ترمنځ د نوي رامنځته شوي اقتصادي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو لومړۍ جوپه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې د حیرتانو بندر ته راورسېده. په دغه جوپه کې 22 کانتینره سوداګریز توکي شامل دي چې د رارسېدو په مناسبت ورته د بلخ سیمه ییزو مسؤلینو ځانګړي مراسم ترسره کړي وو. د یادو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي نوي اقتصادي دهلیز له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو لومړۍ جوپې د رارسېدو په مراسمو کې د ګاونډیو هیوادونو ځینو استازو او د افغانستان اسلامي امارت ځینو چارواکو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې مسؤلینو د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو په ټینګېدو ټینګار وکړ او دغه دهلیز له څو خواو څخه د هیواد د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه یاده کړه. د ترقی افغانستان ترقی ازبکستان است، د پیشرفت افغانستان پیشرفت ازبکستان است، د پیشرفت قرغیزستان پیشرفت افغانستان است، د پیشرفت چین پیشرفت افغانستان است. موږ غواړو د مسایا ملکو سره د هوایي او اقتصادي دهلیزونه خلاص کو او موږ د شمال په سطح دوی ته د امن او د وسایي ډاډ ورکوو. له بلې خوا د ازبکستان هیواد د اوسپنې پټلۍ مرستیال دغه هیوادونو له طریقه راکړه ورکړه د اقتصادي ودې په برخه کې یو مهم ګام یادوي او په نږدې راتلونکي کې نور هیوادونو ته هم دغه اړیکو د غځولو یادونه وکړه. چیندن حالا ورسه غواړو په نږدې راتلونکي کې له دغې لارې په زرګونه کانتینرونه تیر شي او همدارنګه له پاکستان څخه افغانستان، روسیه او نورو هیوادونو ته قطارونه حرکت وکړي او د چین، قرغیزستان او روسیې هیوادونو څخه هم کانتینرونه راشي، نو زموږ دوستی به لا هم قوي شي او خلک به پرمختګ وکړي. iqtisodiyotımızga yordam beradi va birodar xalqlarimizni rivojlanishiga judayam katta bir o'zi ko'magi bo'ladi. د یادونې وړ ده د افغانستان، چین، ازبکستان او قرغیزستان هیوادونو ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد تر ټولو اسانه او ژر رسیدونکې لاره ده چې له چین څخه افغانستان ته سوداګریز توکي له 10 نه تر 15 ورځو پورې رسیږي. د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د هیواد د اوبو او برېښنا وزارت له ستر مشاور ډاکټر فاروق اعظم او ورسره د مرکز څخه راغلي پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې وکتل چې پر مهال د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس او د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس هم ګډون درلود. د لیدنې په پیل کې د اوبو او برېښنا وزارت مشاور ډاکټر فاروق اعظم د یاد پلاوي په استازیتوب د خپل رسمي سفر په تړاو هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې موږ د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د حکم پر اساس دغه ولایت ته راستول شوي یو تر څو د قوشتېپې لوی کرنیز کانال له نږدې وڅارو او ارزونه یې وکړو چې دغه سروې به د مسلکي انجینرانو لخوا ترسره کیږي او وروسته به ریاست الوزرا ته راپور لیږدوو. ورپسې د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د مرکز څخه راغلي پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او د قوشتېپې لوی کرنیز کانال په تړاو یې هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. نوموړي زیاته کړه چې دغه کانال به زموږ د اقتصادي پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي او دمګړۍ په یاد کانال کې کار په چټکۍ سره دوام لري او هیڅ کومه ستونزه نه ده موجوده. همدارنګه د بلخ والي د مرکز څخه راغلي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د قوشتېپې کانال ټول کارکوونکي شپه او ورځ هلې ځلې کوي تر څو د دغه کانال چارې ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په پای کې ښاغلي وفا یاد پلاوي ته د هر ډول همکاریو ډاډ څرګند کړ. د مزار شریف ښاروالۍ لخوا د ښار د پاکوالي په مخه عمومي حشر ترسره شو. په دې حشر کې د ښاروالۍ ادارې کارکوونکو او د مزار شریف ګڼ شمېر اوسیدونکو برخه اخیستې وه. د مزار شریف ښار په بیلابیلو سیمو کې دغه ګڼ شمېر خلکو د خځلو او کثافاتو راټولولو په موخه په دې عمومي عشر کې برخه اخیستي. د مزار شریف ښاروالي مرستیال وایي غواړي په دې سره د مزار شریف اوسیدونکو ته د یو پاک چاپیریال ساتنې پیغام ورسوي. فینا تقریبا 200 نفر رضاکارانه شهروندای عزیز آماده شدن و به خاطر پاکسازی شهر کارگیران داره. شما میبینین انشالله الرحمن یک امر طبیعی است که پاکی و صفایی جزئی ایمان هستند و الحمدلله کاران جریان دارند.
په همدې حال کې یو شمېر کسانو چې په دغه عمومي حشر کې برخه اخیستي وایي د ښاروالۍ د لارښوونې پر بنسټ یې په خپله د ښار د پاکوالي لپاره مټې رابډ وهلي. د دوی په وینا د ښار پاک ساتل د هر وګړي اخلاقي دنده ده. آمدیم که همکاری کنیم، شهر ما خانه ما بالاخره به تنهایی نه شهروالی میتونه این شهر پاک کنه، نه آمر صاحب نایب میتونه. ما مجبور هستیم که خود ما همکاری کنیم که شهر ما پاک باشه. از همین قسمت آخر معبس ما شروع کردیم تا چوک سنچارکی را همین طرف تا جادی مسعود این منطقه را ما با دوش داریم میره پاککاری میکنیم و همچنان این پاککاری که خلاص شد طرف لیسی سلطان رازیه میریم. به تعداد بیش از 100 نفر از ناحیه اول در پاککاری سهم گرفتن که همین سایر قسمت از شهروالی الی طرف سرک معدن و از شهروالی به طرف جاده مسعود و همونطور به چوک تفاوت به پاککاری آغاز کردن. همدارنګه د مزار شریف ښاروالۍ د سمسورتیا او تنظیم مسؤلین وایي د کثافاتو د لیږد لپاره یې د ښاروالۍ ناحیو ته نقلیه وسایط په واک کې ورکړي ترڅو کثافات د ښار څخه بهر ولیږدوي. ما با تیم پرسنلی که داریم تقریبا 400 نفر است، اینا را لوشا را به تعداد 40-50 تا وسایط نقلیه داریم، کوشش میکنیم که از شهر انتقال بدیم زباله را. د یادونې وړ ده د خځلو په تشولو کې د وګړو بېپامي د ښار د ککړتیا اصلي لامل دی چې اوس یې د مزار شریف ښاروالۍ د پاکوالي لپاره عمومي اشر ترسره کړ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا مو الله عمل ښې چارې.